یو ورور پوښتنه کړې ده چې آیا لوس سر لمونځ کېږي او که نه. جواب دا دی چې یو د زنانه دپاره حکم دی، نو زنانه دپاره دا ضروري او لازم دی چې ویښته به پټوي. که چېرته یې سر پټ نه کړ لمونځ یې صحیح نه دی. دویم حکم د نارینه دپاره دی، نو د نارینه دپاره ویښته پټول دا په عورت کې نه راځي چې دا دې پټ کړي. ځکه ټولو فقهاو دا مسله لیکلې ده چې د نارینه عورت هغه د نامنه واخله تر زنګون پورې دی، یعنی دغه برخې پټول دا لازم او ضروري دي د نارینه دپاره. که چېرته دا پټ نه کړي مونځ یې صحیح نه دی. پاتې شو سر پټول، نو دا په عورت کې نه راځي. نو که چېرته لوس سر مونځ یو سړی کوي دا مونځ یې صحیح دی. سر پټول دا یو مستحب عمل دی، لکه الله تعالی فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ای د آدم اولاده هر مانځه په وخت کې تاسو زینت ونیسئ او زینت وکړئ. او زینت یو دا ده چې سر پټ کړي، صحیح جامه واغوندي، پاکه جامه واغوندي. نو دې وجې نه د بعضې خلکو دا نظریه ده چې د مانځه ټیم شي پټکی په سر کې او چې مونځو کې بیرته یې لرې کړي. نو کوم خلک چې په دې نظریې باندې دا پټکی په سر وي، په دې سره زما اجر زیاتېږي. او بعضې روایتونه هم دې باره کې شته دی چې موضوعي دي، یعنې د دروغو دي یا سخت ضعیف دي، چې لونګۍ په سرولو سره مونځ اجر زیاتېږي او دا او هغه. نو دا غلط فکر دی. لونګۍ چې په سر هر وخت کې په سر کړه، او صرف مانځه پورې خاص کول په کار نه دي. د دې وجې نه خولۍ په سرول یا یو بل څه دا یو مستحب عمل دی مانځه دپاره، یو ښه کار دی. انشاءالله چې یو څه اجر هم پرې زیات شي، خو تعین به نه کوي چې دومره اجر ورسره زیاتېږي. ځکه چې د مانځه د آدابو څومره خیال وساتل شي هغومره اجر زیاتېږي. خشوع عاجزي انسان کې راځي. خو نور سر پټول دا د مانځه د شرایطو نه دي صحیح.